قدرمندو مینوالو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ستاسو ورور ستاسو قربا حضرت علي حسرت یم هیله لرم چې روغ به یې جوړ به یې او د ژوند په خوږو ساعتونو کې به یې قدرمندو نن راغلی یم د ملکڼ سیمې ته اګرې کلي ته اګره علاقه ده دلته کې زموږ یو ډېر ګران ډېر محترم رور نورالحسن شوګیر صاحب اوسېږي غوښتل مې چې څو شعرونه ترې ریکارډ کړم او ستاسو تر څنګه یې در ورسومه نورالحسن صاحب د روایاتو تر مخه به اول زه خپل څو شعرونه ووایم غزل دی چې ژوند او له دنیا نه تمه قطې شوه ژوند او له دنیا نه تمه قطې شوه نوره مې د ځانه تمه قطې شوه ډېر ښکلی یار ژوند او له دنیا نه تمه قطې شوه نوره مې د ځانه تمه قطې شوه دومره ظلم وشو را پرې نه وتې ستا نه مې اسمانه تمه قطې شوه ډېر ښه یار دومره ظلم وشو را پرې نه وتې ستا نه مې اسمانه تمه قطې شوه دلته د انسان زناور ښه دی دلته د انسان تمه قطې شوه ډېر ښکلی یار دلته د انسان زناور ښه دی دلته د انسان تمه قطې شوه بس دی په دې دور مې باور نشته بس دی په دې دور مې باور نشته بس دی له دورانه تمه قطې شوه ډېر ښکلی یار بس دی په دې دور مې باور نشته بس دی له دورانه تمه قطې شوه او سخته کې حسرت چې رانه وروسته شو اوس مې د هر چا نه تمه قطې شوه ډېر ښکلی یار نورالحسن شوګیر صاحب اوس تاسو خپلو مینوالو سره خپل کلام شریک کوي ډېره مننه حسرت صاحب اګرې ته په راتلو باندې یو جهان مننه او ټیم به نه ضایع کوو ارشاد مینوالو ته به غزل ووایي د غزل مطلب دی چې څنګه کوم چې د کعبې احترام څنګه کوم چې د کعبې احترام څنګه کوم چې د کعبې احترام داسې مې کړی د هغې احترام ډېر ښه دی ډېره مننه مونږ پښتانه په حیا سر ورکوو او مونږ پښتانه په حیا سر ورکوو مونږ کوو د لوپټې احترام ډېر ښه شعر دی ډېره مننه مونږ پښتانه په حیا سر ورکوو مونږ کوو د لوپټې احترام او چې خلاصوي له هر یو غمه سړی چې خلاصوي له هر یو غمه سړی بیا خو په کار دی د نشي احترام ډېر ښه دی او د وصل شپه شي بې خطره سبا د وصل شپه شي بې خطره سبا خدایه کوم ستا د شپې احترام ډېره مننه ډېره مهرباني او هلته د مینې قیمت پاتې نشي او هلته د مینې قیمت پاتې نشي چېرته چې کېږي د پیسې احترام دا شعر بیا ووایه ډېره زیاته مننه هلته د مینې قیمت پاتې نشي چېرته چې کېږي د پیسې احترام د ځانځانۍ بلا راغلي منځ ته د ځانځانۍ بلا راغلي منځ ته یارانو پرېښی د حجرې احترام ډېر ښه دی ډېره مننه چې نامه هم سمه نه یادوي چې نامه هم سمه نه یادوي شوګیر کوي د هغه خولې احترام ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني قدرمندو دا و نورالحسن شوګیر صاحب هیله لرم چې کلام به مو خوښ شوي تر بلې مرکې پورې خپل رور خپل قربا حضرت علي حسرت له ورکړي اجازت چېرته چې مې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان